أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون. مخکې الله د دوزخینو حالات بیان کو او بیا د متقیانو او مؤمنانو حالات د آخرت حالات اخروی بیان که د جنت. اوس الله پاک نبی علیہ السلام ته وی چې ته د خلکو ته پند او نصیحت کوه، که څوک منی کوي نه مني، او که دا د مکې کافران او مشرکان هر څومره ناړامي کوي، که دوی وای چې دا کاهن دی جادوگر دی، او که دوی وای چې دا مجنون او لیونی دی العیاذ بالله بیعقله دی، او که دوی وای چې شاعر دی، او که وای چې د ځان قرآن جوړ کړی دی، او که وای چې بل چا ورته ښودلی معلم مجنون، خو ته د دوی خبرو پسې مه ګرځه، بس ته مخ په وړاندې زما نبي او زما پیغمبر دعوت چلوه. دې کې چې الله پاک ته څوک خوښ او مقدس یا به ترې مسلمانان کیږي، او چې څوک د الله په ازلي تقدیر کې بدبخت هغه به دوزخ ته ځي، خو ته به دعوت نه پرېږدې. د پیغمبر مسئولیت ډېر لوړي او کار ډېر سخت دی. کفار د ټولې دنیا یو طرف ته یک سو او یک جانب کې ولاړ، او بل خواته نبی علیہ السلام، او نبی علیہ السلام ته الله وایي چې ته خپل کار مه پرېږده، مخ په وړاندې ځه. که دوی هر څه وایي ته اوره او نور ورپسې مخ مه اړوه. که دوی تا ته هر یو نوم ږدي، و الله وایي ته به خپل کار نه پرېږدې. ته نه کاهن او نه لیونی. کاهن چاله وایي؟ کاهنان هغه چاله وایي چې هغه د غیبو خبرې کوي، بازارونو کې ناست دي، پال دې وګوري، او ستا حالات خو ښه نه دي که نه. کاهنان خدای دې درته خیر کړي نو چې څه به کېږي. او کورونو کې بعضې ښځې هم ګرځي، حالات دې ډېر خراب دي، ډېره بده ورځ در باندې را روانه ده. الله دې درته خیر کوي. نو دشمنان در پسې دي، او داسې دشمن در پسې دی چې داسې نښې دي، دې ته کاهن وایي. نبی علیہ السلام وایي څوک چې کاهن ته ورغی او پالې پې ولیدو او یقین یې د ده په خوله باندې وکړو، نو یو حدیث کې راځي چې 40 ورځې الله لمونځ نه قبلوي، او بل حدیث کې ورته د کفر نسبت کړی دی چې دی د ایمان نه ووتو. نو دا کاهنان دا وی اکثره چې د غیب او د حالاتو نه په آینده کې خبرې کوي. نبی علیہ السلام به دوی ښودو چې دا کاهن دی، ځکه دا هم د غیب او حالات بیانوي، او پیغمبر ته خو یې الله ښیي، ویل بدیله شیطان راځي او دا ورته ښیي العیاذ بالله. نو الله ورته وایي فذکر، ته نصیحت کوه دې خلکو ته، فما انت بنعمت ربک، ته نه یې د الله په نعمت باندې، یعنی په دې قرآن باندې یا په دې دین باندې، بکاهن کاهن نه یې، جادوګر نه یې لکه دوی چې درته وایي. کاهنانو ته شیطانان راځي، خو لوچکانې، تا ته خو جبریل امین راځي. کاهنانو استازان خو شیطانان، یا استاز خپله الله دی. کاهنانو پسې شاله لوچکان خلک رواني، یو لوچک ورته راشي، بل لوچک زما پالو ګوره، تا پسې خو صحابه کرامو غوندې پاکان خلک روان دي لکه ملایکې. او شاعر هم نه، شاعرانو پسې هم لوچکان خلک ځي. نو نه ته په نعمت د رب باندې بکاهن، جادوگر او کاهن نه، ولا مجنون او نه لیونی چې ګنې دماغ دې خراب دی عیاذا بالله. ځکه تا یو لوی رسالت او پیغام مخکې کړی د ټولې نړۍ په سطحه، ټول انسانیت ته د الله د یووالي دعوت ورکې، نو ته لیونی نه. ام یقولون، آیا دوی وی، یا ام په معنا د بل سره دی، کاهن خو لا پرېږده او لیونی، بل یقولون، بلکې دوی داسې وی چې شاعر، دا شاعر دی. نتربص به،
من انتظار کو په د باندې ریب المنون د حوادثو د زمانې. په دارالندوه کې د مکې مشرکان را جمع شو. دارالندوه دا د کفر اډه وه او د کفر رئیسان به پکې را جمع کېدل. دا یو لویه قلعه وه او مشر د دارالندوې ابو جهلو. نو دوی را جمع شو د پیغمبر علیه السلام په خلاف یو میټینګ کو. ټول را جمع پکې ټول. دا څه کیسه ده، دا څنګه مخ په وړاندې روان دی، خلک پې ورځ په ورځ ایمان راوړي، ترقي کوي، چا څه ویل چا څه ویل. اخر پکې هغوی ویل دا شاعر دی، داسې ژبه لري او داسې خوله لري، خلک په خپلې خوره راړی. شاعر دی، بس انتظار کوئ یو ورځ به مړ شي، حوادث د زمانې به پرې راشي او ختم به یې. نو الله پاک ورته دلته وایي چې دوی خو داسې م وایي چې شاعر دی. او په صورت شعرا کې الله والا داسې جواب ورکړی والشعراء يتبعهم الغاوون. دا خو شاعر ځکه نه دی، شاعرانو پسې خو ټول شاله لوچکان خلک رواني. شاعران که فکر هم کړی وای د نارنج ګل میله ده، شاعران راغلي او د دنیا لوچکان او لوپران ورانې چټاکې او شپیلې وای هغه شعر وای. نو شاعر له خو د سړي بچی نه ورځي. او رسول الله مبارک په خو ابو بکر صدیق غوندې او ابو هریره غوندې پاکې خټې روانې دي. که دا شاعر وی لوچکان به ورپسې وی. دې پسې خو داسې خلکو اقتدا کړې چې تمام شپه الله ته سر په سجده یې عبادتونه کوي. او شاعري او مشاعره چې چېرته وي ټول لوچکان د خدای ور روانې. دې جلال آباد ته مخکې چې کوم لوچک والي و که مشاعر یې د پېښور نه ډمه راغوښتې وه په 500 روپۍ به ټکټ ورکو، دا لوچکان به ور روانو. نو الله وایي والشعراء یتبعهم الغاوون. شاعرانو پسې خو ټول لوچکان رواني. الم تر انهم فی کل وادی یهیمون. ته نه ګورې چې شاعران په هر یو میدان کې ورننوځي نو دروغ او درب وایي. او دا خو رسول دی، دا خو صادق دی، دا خو امین دی، د پسې خو پاکان خلک روان دي، دې پسې خو د ملایکو نه موچت خلک روان دي. که دا شاعر وی نو تاسو غوندې لوچکان به ورپسې روان وی. دلته هم الله وایي چې دوی دا ویل چې دا شاعر دی. د شاعرانو کلام لږ مقفا او مسجعي او په دې وجې ورته شاعر ویل چې د نبی علیه السلام مبارک خبرو به تاثیر په زړه ډېر کو. ام یقولون آیا دوی وی شاعر دا پیغمبر نه دی، دا یو شاعر دی. نتربص به من په د باندې به انتظار وکړو ریب المنون د حوادثو د زمانې. یا منون مرګ ته وایي، د حوادثو د مرګ زه یو ورځ به مړ شي تنې به بېغمه شو. الله نبی علیه السلام ته وایي ته ورته داسې ووایه، قل ته ورته ووایه تربصو ټیک د انتظار کوئ زما د حوادثو. فانی معکم من المتربصین. زه به هم تاسو سره انتظار کوم چې دا بد حوادث به په تاسو راغورځېږي که په ما به راغورځېږي. ریب المنون نه دته څه مطلب و؟ بد حوادث. ویل زه څه له خفه کېږئ، یو بده حادثې سره به مخامخ شي، نوم او نشان به ورک شي. الله وایي ته ورته ووایه چې تاسو م انتظار کوئ چې زما نوم او نشان دنیا کې ورکېږي، او که زه به انتظار کوم که ستاسو ورکېږي. نو اوس وګورئ د چا نوم او نشان ورک دی؟ د رسول الله صلی الله علیه وسلم میشن، د هغه میشن او دین خو په 4 کونجه دنیا کې روان دی او د هغې نوم تازه دی. نو د هغوی میشن ورک شو. څوک د ابو جهل نوم اخلي؟ د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نوم څومره اوچت دی. یو وارې یو ځای کې د نبی علیه السلام یو نوسی ناست، یعنی ټیټه مرتبه کې نوسی لاندې پاوړی کې، او یو بل کس ناستو، یو لوی دربار لګېدلی او بل کس د خپلو نیکونو کارنامې بیانولې، فخر یې کو زما داسې نیکه تېر شوی، زما داسې نیکه تېر شوی دی. المستطرف کتاب کې راوړي. چا دې د نبی علیه السلام نوسي له اشاره وکړه چې ته م ورته څه جواب ورکړه د خپل نیکه. هغه ورته لږ صبر وکړه. د ماسپښین د اذان وخت نږدې و، د ماسپښین د اذانونو وخت. یو ناڅاپه د ټولو منارو او لسپیکرو نه یو کړنګار شروع شو، اذانونه شروع شو. هلته هم چغې دي چې اشهد ان محمد رسول الله. دلته هم اواز دی چې اشهد ان محمد رسول الله. د نبی علیه السلام نوسي دې کس ته مخ راواړو، ویل دغسې نیکه پیدا که. ته هم د خپل نیکه صفتونه کې ویل جد من هذا. دا اوس د چا نیکه دی چې تمامو لسپیکرو په ټوله نړۍ کې انګازې اوچتې شولې. ښه دغسې نیکه پیدا که چې ټوله نړۍ د هغې صفتونه، او اوس به مانځه کې په تحیات الله کې پې درودونه ویلی کېږي او ټوله دنیا به یې پې وایي. نو الله وایي انتظار کوئ چې ستاسو نوم ورکېږي او که د ده نوم ورکېږي. د ده نوم خو به قیامته پورې تازه وي، ځکه الله ورسره وعده کړې ورفعنا لک ذکرک، ما ستا ذکر ډېر اوچت کړی دی. او حدیث کې راځي الله وایي ما ته ویلی دي
چې کوم ځای کې زما نوم یادېږي ستا نوم به راسره خامخا یادېږي. ګوره چې چېرته اشهد ان لا اله الا الله نو ورسره اشهد ان محمد رسول الله، اذان کې مانځه کې هر ځای کې. نو الله وی دوی وی چې دا شاعر دی نو انتظار پې وکئ د حوادثو د بدو حوادثو د زمانې. ته ورته ووایه پیغمبره چې ټیک دی انتظار وکئ. فانی معکم من المتربصین، زم تاسو سره د انتظار کوونکو نه یم. ام تأمرهم، دلته څو سوالي جملې دي چې الله راجع کړي دی کفارو ته. دا چې د پیغمبر په خلاف کې کلک ولاړ دي او هیڅ طریقې سره دته غاړه نه ږدي، دا وجه ده چې داسې وایي سوالیه پوښتنې دي الله د دونه کوي. ام تأمرهم احلامهم، آیا دې کفارو ته د خپلو عقلونو دا امر کړی دی بهذا په دې خبره باندې چې د پیغمبر په خلاف کلک ودرېږئ. دا عقل ورته دا فیصله ورکړې ده. لکه موږ هم خلکو له ویو تا له خپل وجدان او ضمیر دا ویلي. الله وی آیا دوی ته د خلکو د خپل ضمیر او وجدان او عقل دا ویلي چې د پیغمبر په خلاف ودرېږئ. ام هم قوم طاغون، او کنه دوی یو قوم دی سرکش یا په معنا د بل سره دی. نه نه نه، عقل خو پکې نشته. الله وی بلکې دا یو قوم دی ډېر سرکش. او ځینې مفسرینو دا معنا کړي چې په دوی کې لوی لوی عاقلان هم موجود و چې د دنیا په لحاظ ډېرو خیرانو. نو الله وی چې وا عاقلانو، تاسو خو د لوی عقل خاوندانې، که دا بې عقله ورپسې نه ځي تاسو خو ومنئ. ام تأمرهم احلامهم بهذا، آیا دې مشرکانو ته د خپلو عقلونو دا امر کړی دی چې دومره لوی عاقلان دي او بیا هم نه مني؟ بلکې خبره دا ده چې بل هم قوم طاغون، دا یو سرکش قوم دی که عقل پکې وي خو په خپل ضد باندې کلک ولاړ دي. ام یقولون، آیا دوی دا وایي دا ځکه پیغمبر نه مني او قرآن ورسره نه مني، دوی دا وایي تقوله چې دا پیغمبر د ځانه دا کتاب را جوړ کړی دی، د ځانه یې خبرې کړي، د الله د خوا نه نه دی، ځکه یې نه منو. دا دلیل وایي. الله وایي بل لا یؤمنون، نه بلکې دوی په یقین نه کوي. نو که چېرته دی پیغمبر د ځانه دا کتاب راوړی، تاسې خو هم عربان یې، تاسې کې هم ډېر لوی لوی پوهان شته، تاسو هم داسې یو کتاب راوړئ. فلیأتو بحدیث مثله، را دې وړي دا مشرکان په یوه خبره په مثل د دې قرآن، د دې قرآن غوندې معجز او فصیح او بلیغ کتاب چې په لوړ انداز کې خبرې کوي او د الله د قدرتونو بیانونه کوي، دغسې یو کتاب د دوی هم راوړي که نه یوه خبره د داسې راوړي. ان کانو صادقین، که چېرته دې رښتوني. بل سوال ورته راجع دی، دا چې د پیغمبر په خلاف کې کلک ولاړ دي او نبی علیه السلام نه مني او د ده په خوله د الله عبادت نه کوي او د الله توحید نه مني، آیا دوی بغیر د خالق نه پیدا شوي کوم خالق نه لري؟ که دوی دا عقیده لرلی چې موږ خالق لرو خو د خالق عبادت پې کولی که نه، آیا دوی بغیر د خالق نه پیدا شوي یا که نه دوی خپله خالقان دي، ځانونه خپله پیدا کړي؟ الله وایي څه فکر کوي؟ ام خلقو من غیر شیء، آیا پیدا شوي دا کافران بغیر د کوم خالق نه؟ من غیر شیء یعنی من غیر خالق، دوی کوم خالق متعال نه لري، کوم رب نه لري، کوم خدای نه لري چې سر ولا ټیټ کړي، بغیر د خدای نه پیدا شوي دي. ام هم الخالقون، او که نه دوی خپله د خپله ځانونو خالقان دي، په خپله ځانونه پیدا کړي. دا ټول استفهام انکاري دی، یعنی دا یو هم نه ده ثابت، نه دوی خالقان دي د ځان او نه بغیر د خالق نه پیدا شوي، بلکې په سر باندې یو لوړ خالق لري خو دوی نه مني. ام خلقوا السماوات، یا په دې وجه الله ته غاړه نه ږدي او د دې پیغمبر نه مني چې دا ډېر لوی خلق دي، اسمانونه او ځمکه یې پیدا کړې ده ګنې، بلکې دا هم غلطه ده. ام خلقوا السماوات والارض، آیا دوی پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکې؟ بل لا یوقنون، نه بلکې دوی یقین نه کوي. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، دا نورې دوه پوښتنې ورته راجع دي. دوی به څه ویله؟ دې د مکې مشرکانو به ویل ځکه دا قرآن موږ نه منو او ځکه دا رسول موږ نه منو، که چیرې الله موږ ته پیغمبر رالیږلی او قرآن پې نازلولی نو محمد صلی الله علیه وسلم په ده باندې به یې نه نازلولی، دا خو یو فقیر او یتیم دی، پلار او مور یې مړه دي، فقیر هم دی، او د دې په ځای باندې یو دوه لوی لوی سرداران به یې ښوده، یو په مکه کې یو په طایف کې و. وی په دغې دواړو باندې ولې پیغمبري نه نازلېده؟ لولا نزل هذا القرآن، بل ځای کې داسې ویلي على رجل من القريتين عظیم، د دې دوو ښارونو په لوړو لوړو خلکو ولې نه نازلېدو؟
دین کم سړی مرادو په مکه کې ولید بن مغیره او په طائف کې عروه ابن مسعود ثقفي دا غټ غټ کافرانو او ملکان معتبر خلکو چې په زرګونو جریبه جایدادونه یې درلودله نو دې د مکې مشرکانو به ویل لولا نزل هذا القرآن ولې دا قرآن نه نازلېدو على رجل من القريتين په یو سړي د دې دوو ښارونو عظیم چې لوی سړی نبی علیه السلام خو غریب دی فقیر دی الله پاک جواب ورکوي ښه دا د الله د رحمت خزانې تاسو سره دي چې څوک پیغمبر کوئ په خپله خوښه کوئ بیا الله وی ام عندهم خزائن ربک آیا د دوی په لاس کې د خزانې د رب ستا دا هو بر عرش باندې فیصلې کېږي چې لاندې څوک پیغمبر کېږي څوک رسول کېږي څوک نبي کېږي چاله دولت ورکوي څوک غریب کېږي نو کلیګانې د ټولو فیصلو د الله سره دي دوی چې په خپله خوښه پیغمبر ټاکي نو الله وی دا د خزانو کنجګانې دوی سره دي ام عندهم خزائن ربک آیا د دوی په لاس کې د خزانې د رب ستا د خزانې دوی سره دي او کنه خزانې ورسره نه دي دی پیرداران دي ام هم المسیطرون او کنه دوی د دې خزانو نگهبانان دي بعضې وخت کې چې خزانه د چا نه نگهبان هم یو شی ورکولی شي لکه مثلا د یو سړي خزانه ده د مالک او بلې پې مقرره کړی هغه بل هم یو څه کولی شي نو الله وایي د الله خزانې دوی سره دي او کنه دا یې الله مقرر کړي دي چې دوی فیصلې کوي چې پلانې به پیغمبر وي بستانې به پیغمبر وي نو نه ورسره خزانې د رب دي او نه دوی نگهبانان او مسیطرون دي بلکې الله چاته دا اختیار نه دی ورکړی هیڅ اختیار الله نه دی ورکړی سورت زخرف کې پورا جواب تفصیلی الله هلته کړی دی هلته الله داسې جواب ورکړی چې پیغمبري خو لا لرې خبره ده نبوت خو لا لرې خبره ده چې دا فیصله زه چاله نه ورکومه چې دا د دنیا کمې پیسې او دولت او ځمکې دي دا تقسیم هم زه چاله نه ورکوم نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا دا د دنیا معیشت دا ما په خپل لاس کې اخیستی که یو د ولږې نه مړ کوم او بل ته 100,000 جریبه ځمکه ورکوم دا م الله وایي زه کومه دا اختیار تاله نه در کوم نو د پیغمبرۍ اختیار مې تاله کوم ځای کې در کړی چې څوک به پیغمبر کې نحنو قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا او بیا ورپسې وایي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات یو په بل باندې لوړوم په مالدارۍ کې یو غریب کوم بل مالدار کومه دا ولې د دې حکمت څه دی لیتخذ بعضهم بعضا سخریه چې یو د بل تابعداران شي یو مزدور شي بل عبادار شي چې د دنیا نظام رواني که ټول مالداران شي که د ټولې نړۍ خلک مالداران شي نو بیا د دنیا نظام به په ټپه ولاړي بیا به ته سر په چا باندې کلې بیا به څپلۍ په چا باندې جوړې بیا به د آبادیانې په چا کې چې یو سړی په کابل کې 100 پټرول پمپ لري او بارګینونه نو ته ولې راشه لږ پسخه راله ووایه دا جومات راله جوړ که بیا درته جوړی نه الله وایي بعضې مې مالداره کړي بعضې مې غریبه کړي لیتخذ بعضهم بعضا سخریه چې یو بل مزدوران سره ونیسئ تابعداران ونیسئ او د دنیا دا نظام داسې رواني نو چې کله د دنیا نظام چاته نه سپارمه دا هو د کمونیستۍ منحوس او پلیته فلسفه وه چې افغانستان له طریق ومین راوړله د دنیا احمقانو چې باید ټول په یو سویه خلک شي چې د چا به 100 جریبه ځمکه وه د بل به 10 جریبه وه هغه له به یې 40 راواغسته دله به یې ورکوي چې د دواړو 50 شي دا احمقانه فیصلې دوی کولې او زر یې سر وخوړو په خپل مابین کې سره نو الله پاک دلته دا جواب ورکوي ام عندهم خزائن ربک آیا دوی سره خزانې د رب ستا دي چې ګنې څوک پیغمبر کوي او څوک نه کوي ام هم المسیطرون او که نه ګنې دوی پیرداران دي د دې خزانو یا نگهبانان دي بله ام لهم سلم یستمعون فی الله وی آیا دا پیغمبر چې دوی نه مني دوی ګنې اسمان لاندې در پایه یې خبره ختلي دي خپلی ملایکو سره خبرې کړي دي ځکه داسې مغروره دي چې پیغمبر له وایي چې تا ته موږ ضرورت نه لرو موږ خپله د ملایکو سره خبرې کړي دي ګنې داسې کار شوی بعضې خلک ډېر احمقاني که نه داسې وي دا بعضې خبرې چې دلته راځي هغه پېښېږي په دې خلکو کې دې پېښور کې یو بیا مړ شو الله دې وبخي هغه بې علمه شیخ و دا بې علمه شیخان پاکستان کې ډېر شاله به ولاړو دی پټکی نه دی والی دی شین والی دی تور والی دی کوږ والی دی سم والی دی امام پسې مونږ نه کوم دی ګوته جګه که دغه قمقلان پېښور کې ډېر زیات و بې علمه شیخان زمونږ خلکو کې داسې بې علمه شیخان الحمدلله نشته دی دا به و هلته دا قمقلان خلک به و
نو چې کم قاری به مخکې شو ده به په اعتراض کو چې کم قاری به مخکې شو ده به په اعتراض کو ما ورته ویل واجي صاحب ته دا څه کې مال دا حافظان دي تجویدونه یې کړي دي دوی سندونه اخیستي دي دوی د قرآن حروف او ټول مخارج پیژني او ته یو شی نه پیژني وایي نه دا درته چا ویلي مال وایي زه د ملایکو شاګرد یم مال د ملایکو شاګرد څنګه یې دا څه ګډې وډې وې وایي زه دې قاریانو پسې زما مونږ زه د ملایکو شاګرد یم څنګه د ملایکو شاګرد وایي زه درته اوس دلیل ویم که نه نلو وایه کوم وړوکی ماشوم دی د مور نه پیدا دی قرآن شریف وایي په کمپیوټرو کې دا خلک ګوري راګوري وایي ما هغې نه قرآن شریف اورېدلی نو هغې خو چا سره سبق نه دی ویلی هغې له ملایکو ښودلی ما تې اورېدلی نو زه هم د ملایکو شاګرد شو مال ځه شابسي مال دا هغه د هغې به ویله شاه منصور بابا وی آفرین به فکر غلام جان آفرین به فکر غلام جان مال ستا په دې عقل او دې فکر باندې آفرین شه نو الله دا د مکې مشرکان ښیي چې دا پیغمبر خبره نه مني سرتنبه ولاړ دي آیا دوی ګنې برک پاوړی ایښې دا ملایکو سره مستقیما خپله رابطه کړې چې پیغمبر ته نه تسلیمیږي که څنګه الله وایي که کومې خبرې اورېدلي دلیل دې راوړاندې کړي که نه ام لهم سلمون آیا دوی ګنې اندر پایې ایښې ده بره سلم عربي کې اندر پایې ته وایي مرقات هم اندر پایې ته وایي معراج هم اندر پایې ته وایي عربي کې څو نومونه دي سلم هم ورته وایي ام لهم سلمون آیا دې مشرکانو ګنې اندر پایه ایښې ده یستمعون فیه چې هغې کې د ملایکو خبرې اوري او بره ختلي نو نبی علیه السلام ته دا وایي چې تاله موږ ضرورت نه لرو موږ خپله د ملایکو خبرې اورو نو الله وایي که داسې کار یې کړی وي نو فلیأت مستمعهم را دې وړي هغه اورېدونکي د دوی بسلطان مبین دلیل واضحه لکه دا پیغمبر چې ملایکو سره خبرې کوي نبی علیه السلام او دلیل یې وړاندې کړی معجزات دي ورسره نو دوی دې هم دلیل راوړي که نه ام له البنات آیا دې مشرکانو کې یو دوه ډلې وې په مکه مکرمه کې یو بنو خزاعه قبیله وه او یوه بله وه هغوی به ویل چې ملایکې العیاذ بالله د الله لورګانې دي او عیسویانو به ویل چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی دا خو سوره توبه کې تیر شوی وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله دا به ویل عزیر د خدای زوی دی او مسیح عیسی ابن مریم د الله زوی دی العیاذ بالله بعض ویل عیسی علیه السلام خپل الله دی ان الله هو المسیح ابن مریم دا عیسویان ویل عیسی علیه السلام معجزات لږې قوي وي ړوند سړي باندې به چف واچو روغ به شو ابرس مرض واره باندې ویلا سره کش کو روغ به شو نو دوی څه ویل ان الله هو المسیح ابن مریم هغه الله هم دغه مسیح بن مریم دی الله په ده کې حلول کړی دی او یوې ډلې به نه دا مسیح بن مریم د الله زوی دی اوس چې کوم عیسویان دي د نړۍ په سطحه د مسلمانانو نه نن وخت کې په دنیا کې عیسویان ګوره ډیر دي هغوی دا وایي چې دا عیسی ابن د الله زوی دی العیاذ بالله او درېیمې ډلې به ویله چې نه دا درېیم خدای دی یو الله دی بل مریم دی او بل عیسی دی ان الله ثالث ثلاثه درې ډلې وي یو ته یعقوبیه ویله بل ته نستوریه ویله بل ته ملکانیه ویله دا درې ډلې عیسویانو کې اوس هم شته دی او د مکې مشرکانو ویل دا ملایکې د الله لورګانې دي العیاذ بالله نو الله پاک ورته څه وایي ام له البناتو آیا ګنې الله له لورګانې دي ولکم البنون او ستاسو دي زامنې اول خو الله پاک لم یلد ولم یولد نه چې څوک پیدا دي نه د چا نه پیدا دی او بې مثله ذات دی که بالفرض به ورته ثابتویم نو زوی ولا نه ثابتې لور ولا ثابتې احمقه ځان له زوی خوښې او خدای پاک ته لور خوښې اصطفى البنات علی البنین بل ځای کې وایي آیا د الله دپاره لورګانې دي او تاسو دپاره د زامنې خپله خو په لور خفه کېږي چې پیدا شي ام تسألهم اجرا دا بله خبره پیغمبره ستا خبره چې دوی نه اوري او غاړه نه ږدي آیا دا وجه ده چې ته تنې مزدوري غواړې په دې تبلیغ پیسې تې غواړې عوض تې غواړې نو دوی باندې بوج دی چې ولا د پیغمبر نه نه کي نو خبره یې نه اورو ځکه د مخې رانه پیسې غواړي دا پیسې چې په چا واله کې دا خو بوج که نه دا قاري صاحبان چې ماشومانو نه پیسلي خلک تی بچي وباسي د سبق کوي یاره مه کښې راځئ مه یې وایې مه یې وایې هلته که انګریزي او ډاکتري وایي وایي شپږ زره م ورکوي خو که قاري صاحب تی 50 ملي وایي ولا اوس دین هم په پیسو شو څټوګری اوس وایي منځونه هم په پیسو شو داسې بعضې احمقان وایي کمقلان د پېښور کې او دغسې ویلي ویه امام لیت صاحب تنخوا مقرره کړې وه وایي اوس منځونه هم په پیسو شو نو الله پاک نبی علیه السلام مبارک ته وایي پیغمبران خو په دین باندې پیسې نه علي په تبلیغ باندې د پیغمبرانو رزق من عند الله نو الله ولا څه وایي آیا ته تنې تنخوا او پیسې غواړې چې دوی درانه دي درته نه رانږدې کېږي هغه هم نشته ته خو لله فی الله خبره بیانې ام تسألهم اجرا آیا ګنې ته سوال کې د دوی نه د مزدورۍ
آیا ته تنې غواړې پیسې او تنخواه فهم من مغرم نو دوی د دې پیټې د پیسو نه مثقلون درانه دي چې ولا پیټ یې نشو جګولی پیغمبر رانه پیسې غواړي ځکه یې خبره نه منو نه دام نه ده نبی علیه السلام مبارک او ټول پیغمبرانو قوم ته دا ویلي چې وما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین زه درنه په دې دین باندې مزدوري نه غواړم زما مزدوري په رب العالمین ده دا موسی علیه السلام ویلي دا شعیب علیه السلام ویلي دا ټولو پیغمبرانو ویلي نو چې دام ته نه غواړي بیا ولې نه راځي فهم من مغرم نو دوی د دې پیټې د مزدورۍ نه مثقلون درانې شوي ام عندهم الغیب فهم یکتبون آیا د دوی سره ګنې د غیب علم دی چې دوی لیکلی دی او چې دوی وایي چې قیامت کې به من کامیاب یو مکه کې یو مشرک و هغې ویلي و چې اول خو قیامت نشته اول خو دا نه منمه صحابو ته ویل چې قیامت به راځي حساب کتاب نشته بالفرض که چېرته راشي ولئن رجعت الى ربي ان لی عنده للحسنا که الله ته ورشم بالفرض ستا په سوچ باندې او الله ته ورشم هلته به الله ماته ښایسته بنګلې راکړي لکه دلته یې چې راکړي تاسو به هلته هم دغسې خوار یې صحابو ته به یې دا ویل نو الله وایي آیا د سره د غیب علم دی دا ولا پته ولګېده ام عندهم الغیب آیا د دوی سره د غیب علم دی فهم یکتبون چې ګنې دوی لیکي ولا راغلی او دا خبرې لیکلي دي ام یریدون کیدا آیا دوی اراده لري دی او دسیسې د پیغمبر په خلاف دسیسه جوړی او دا په مړکۍ ختمیه نو وادي وري الله وایي فالذین کفروا نو کم کسان چې کافران دي هم المکیدون ام دوی به په خپله دسیسه کې راګیرېږي او هماغسې و په دارو ندوه کې چې کومه دسیسه جوړه کړله راجمع شو یو ویل دې نه به څنګه ځان خلاص کړو یو سړی جګ شو ویل داسې کار وکړئ چې خپې او لاسونه کلک په زنجیرونو وتړئ د نبی علیه السلام او یو ځنګل کې ګزار کوي لیوان میوان به یې وخوري بل را جګ شو شیطان راغلی او د انسان په شکل کې راغلی او ناست و د یو قبیلې د سردار په شکل کې دوی ویل که نه دا پلانې سردار دی د قبیلې هغه شیطان و ناست نو هغه بل پکې ویل نه هغه څوک به اخلاص کړي او بیرته به راشي بل ویل داسې وکئ بل ویل داسې وکئ خو ابو جهل غلی ناست و ویل صاحب ته م یو نظر ورکړه که نه دا ودرېدو وایي داسې کار به وکړو چې د عربو کې مثلا 50 قومونه دي د 50 واړه سرداران به راوغواړو توري به لاس کې ورکو او داسې به ویو چې یو دوه درې یو شرنګ سره به یو ګزار په نبی علیه السلام په یو ځای وکړي نو چې 50 واړه په شریکه مړ کړي نو د قوم که ډېر تکړه شي او توره او سپر شي د کم قوم نه به انتقام علي 50 قومونو سره یو قوم چېرته ویلی شي بس شیطان راجګ شو دې وخت کې وایي ابو جهل په شا وډبه وایي د دې ځوان ډېره ښایسته پرېکړه وه ابو جهل په شا وټه وایي د دې ښایسته پرېکړه په همدې وکړه وایي ځئ چې زو دوای پرې وکړه راوواته نبی علیه السلام مبارک ته جبریل امین راغی نبی علیه السلام ته ویل دغسې کار وشو واذ یمکر بک الذین کفروا دا قرآن شریف کې راغلي دارالندوه کې دا پرېکړه وکړه ویل هجرت وکړه نبی علیه السلام علي صاحب راوغوښت وایي زما بستره باندې به څملې او سبیله به راپاڅې دې دپاره چې زما باندې چا قرضونه یا زما په چا یا څه کیسې ده ټولې به خلاصې کړي ابوبکر صدیق د ځان سره کلاړو غارې ثور کې 3 شپې وکړي او کفارو کور ماس چې نبی علیه السلام چې د کوره راوتو کور ماسره و چاپه وه ګر چاپېره ټول ولاړو نبی علیه السلام چې ولید چې ولاړ دي او همدا پرېکړه یې سر ته رسوله نو خاورې راواغستې احادیثو کې راځي دا آیات یې پې ویل وجعلنا من بین یدیهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون دا یې چوف کړلې او وما رمیت اذ رمیت داسې لږې لږې ورشندلې کفار ولاړ دي ورته راګوري نبی سم ورشندلې ابوبکر صاحب ته ویل راځه تنې روان شو دواړه سبۍ کې چې ورننواته چې ګوري بسترۍ ته جګه که حضرت علي کرم الله وجهو پکې پروت وایي وا سړی خو وتلی ده علي صاحب له ویل څه شو سړی څه شو ویله خو نشته خو تلی کور یې په ما سپارلی دی بیا ورپسې غارې ثور پورې ورله چې هغه غڼې پې جال اچولې او کوترې هګۍ اچولې وې روایتو کې راځي نو الله وایي دوی دسیسه جوړوي بیا همدا 80 واړه کافران چې کوم دلته راجمع شو د بدر په غذا کې 80 واړه ټول مردار شولو صحابه ټول مړه کړي نو الله پاک دلته پیشنګویي ورکړې مخکې نه ام یریدون کیدا آیا اراده لري دا کافران تا ته د کومې دسیسې فالذین کفروا نو کم کسان چې کافران دي هم المکیدون ام دوی به په دسیسه کې راګیر شي الله ویم دوی به په خپله دسیسه کې راګیرېږي ځکه چې قانون د الله دا دی چې څوک بل ته دسیسه ګوري نو خپل دغې کې راګیرېږي لکه عبدالرحمن بابا وایي ته چې بل په غش ولې هسې پوه شه چیرې دغه شی به ستا په لور ګزار شي نو الله پاک د مشرکانو دا ناړامۍ دلته ذکر کې
او دا څو سوالونه الله وکړه چې دا پیغمبر ولې نه مني آیا دا بانه ده دا عذر دی دی نو دا یو هم نشته چې دا یو شی هم نشته معلومیږي چې دوی د پیغمبر په خلاف دسیسې چلی او دا اشد دشمنان د الله او د رسول دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، اللهم زين أخلاقنا بالقرآن. الله کریم زمونږ دا ناسته او راجمع کېدل خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله زمونږ روژې او ټول عبادتونه قبول کړي. الله ته زمونږ نه راضي شي. الله زمونږ صغیره او کبیره ګناهونه او تقصیرات مونږ ته معاف کړي. الله د مسلمانانو په حال باندې رحم وکړي چې څومره مریضان د الله شفای کامله ورکړي، د چا څه حوایج دي ټول حاجتونه پوره کړي، د خیر او د رحمت بارانونه او رحمتونه را نازل کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.